سرته ایخې دی ټوپک اوده دی جینۍ جنګیږي او هلک اوده دی سرته ایخې دی ټوپک اوده دی جینۍ جنګیږي او هلک اوده دی او یوې کمره کې شوګیرې روانې بله کمره کې سړی کلک اوده دی او د چینار ونه څوک وهي لګیا دی پکې بې غمه خاپیره کوده دی د چینار ونه څوک وهي لګیا دی پکې بې غمه خاپیره کوده دی او دغه سړی له خوبه مه وباسئ نن یې خوړلی دی سوکړک اوده دی مننه جی دغه سړی له خوبه مه وباسئ نن یې خوړلی دی سوکړک اوده دی او د خپل منزل په لوري ګام ناخلي تش د خوبونو په درک اوده دی او زما د زړه نه چرته نځي هغه زما په زړه کې لکه شک اوده دی زما د زړه نه چرته نځي هغه زما په زړه کې لکه شک اوده دی مننه جی زما د زړه نه چرته نځي هغه زما په زړه کې لکه شک اوده دی او د دې منظر کشي پکار ده سپینه سپوږمۍ ده او نازک اوده دی د دې منظر کشي پکار ده سپینه سپوږمۍ ده او نازک اوده دی او شریف د غیږې د خوب نه دی عادت شریف مزدور دی په سړک اوده دی بیداروال سی وی چې بل غزل وای ما خو دغه روایت نه ماتو په ستار څکړي پر اباب څه کوي پښتانه ورک دي په کتاب څه کوي په ستار څکړي پر اباب څه کوي پښتانه ورک دي په کتاب څه کوي او عزت نفس چې مجروح شي پکې سړی په دغه سي خطاب څه کوي او ځنې ګلمخي وي همیش ګلمخي ځنې ګلمخي په شباب څه کوي او زما بچې په لوفرو سر شوي زما بچې کتاب میتاب څه کوي زما بچې په لوفرو سر شوي زما بچې کتاب میتاب څه کوي او په ځنو خلقو دنیا نه ورانیږي په ځنو خلقو انقلاب څه کوي او خکلی منکر دی د هر څه نه منکر خکلی د مینې په ثواب څه کوي او زما د سترګو سوال ته غوږ نه نیسي زما د سترګو په جواب څه کوي او د یو مین سینې اوچیرلا ویلې دلته کې سراب څه کوي او شریف پښتو بیبي لوینه ورکړه شریف د غیرو په نصاب څه کوي